کله انسان په دې سوال او جواب کې ناکام شي د رب العالمین په باره کې الذي بعث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د دین په باره کې وې دا قبر ور باندې په دې شو کیفیت راشي چې د یو پختې په دې بل کې نه باسي او بل پختې ورته په دې بل کې نه باسي سر ورته دې کول راولي او کې ورته سر راولي تاسو سوچ کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نه نو ماران په دې انسان باندې الله عز وجل په دې قبر کې مسلط کړي اقرا هغه مرته ویل کېږي چې د زهر د وجه نه داغه په سر باندې بالکل د سر وکتم نه یو مار کچرته دنیا لراغه او جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي یو پوکې پکټ وکي یو سای وسلا په دې څلور کنج دنیا کې بچرته شین بوټي پتم پیدا نشي دومره صح حالات سره زموږ وسوسه مخامخ کېدل دي دومره دی دهشت زیات سره زموږ وسوسه مخامخ کېدل دي لیکن چې کله انسان په دې قبر کې کامیاب دومره وسعت چې څومره د هغه سترګې کار کوي او دغه ملایکو ورته دا خبره وکړي چې اوس ته ودشه په شان د هغه اول واده والا اول شپې د واده والا چې خپل اهل هغه راوچتوي او بل څوک نه خپل خاوند راوچتوي بل څوک نه رب العالمین په هغې دنیا کې به تا دې خوب نه راوچت کړي او جنت په طرف باندې روان کړي لیکن چې دشمني به هغه حال به محدثین د دې خبرې په باره کې دا خبره ذکر کوي چې نه نوي ماران په دې انسان باندې ولې مسلط کېږي او وجه څه ده ډېر حکمتونه دي یو حکمت دا چې دې ظالم د رب العالمین د دې نه نوي نومونو نه انکار کړی و هغه منل نه یو خو هسې په خوله باندې دي چې موږ یې ټول منو زړګي ورته تسلیمول نه دقه منل مهم دی نو جزا من جنس العمل نن به د نه نوي ماران په ده باندې مسلط کېږي او ګرزونه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي داسې ګرزونه چې کله یو ګرز دې غر له راخلاص کړی شي هغه غر به زره زره شي زما ته بدن به ورته شي او په دې کیفیت باندې ملک بدر باندې مسلط چې ام د هغه سترګې کار نه کوي ام یې غوږونه کار نه کوي هغه انسان چې د هغه سترګې کار نه کوي چې په کوم ځای ګزار درکړي او هغه انسان چې غوږونه کار نه کوي چې څومره فریاد کوي هغې د سره ته اوري نه وال او بیرته به جوړېدل وال او بیرته به جوړېدل تاسو سوچ وکئ د آدم علیه السلام نه نیولې تر اوسه پورې څومره خلک په دې قبرونو کې څومره زرونه کلونه پې تېر شوي دي او په دقې عذاب باندې دا مسلط دي الى یوم القیامه قیامت به څه وخت راځي څه معلومات دي دا خلک به دې قبرونو کې پراته دي او دغه ماران ورباندې رب العالمین مسلط کړي دي چې یو مار چېرته راشي په دنیا کې او پکې غوندې وکړي دې وخت کې دا شین ټول بوټي د منځه ځي او هغه چې د هغوی دا سحر د دې ویښتونه خالي ده د سحرو د وجې نه او هغه چې داسې ګروزونه ورسره دي چې کله غر پې ووهلی شي هغه زره زره کېږي او هغه ملک چې د هغه سترګې هم کار نه کوي او د هغه غوږونه هم کار نه کوي او شکل یې په دې شکل دی صاحب د مرعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روایت جمع کړي دي چې د هغې غاښونه داسې دي لکه د شډل غوږ ښکري او سترګې په دې کیفیت باندې دي لکه د قلعې دیګونه او ببري چې داسې خطرناک مخلوق ستا سره په دې ځای کې مخامخ شي څه صورت حال به ستی وي هغې لپاره چېرته سوچ کړې د دنیا د پوهنتون دپاره د مدرسې د امتحان دپاره د یو بل د امتحان دپاره څومره تیاری موږ کړی دی 40 غنټې کې اول زه بیا دلته کې دا ناس ملګري چې موږ د قبر د عذاب نه د بچ کېدو دپاره داسې وقت یو پرچه یو سوالونه مو ځانله جوړ کړي چې په دې وخت کې موږ ورباندې دا سوچ وکړو دا سوچ ورباندې وکړو دا هغې دنیا کې ورباندې موږ بچ شو عثمان خو ځکه ژړل د هغه د زړه کیفیت برابر و